پولیسو ته ضرورت نشتا، نور سچا ته ضرورت نشتا، حدود ته ضرورت ده. یو حد ناپس کا، یو حد یو سړی راول او قتل کا، بیا به څوک وجل نه کوي. یو د غلا حد ناپس کا، یو سړی بونډه کا لاس ته پرې کا، یو سړی په یو ذله کې دی یو سړی نه لاس پرې کا، بیا به څوک لاګانی نه کوي. والله که څوک لاو کی، دا د هغه د عرش رب را لګلی دي دا قوانین. پدې کې بیخي د خطا مجال نشتا، پدې کې د بے پیدا کېدو چې یاره دا کې بے فائدې دي، د هیڅ قسم گنجائش نشته. زمارونو دا انسان الله پیدا کړی دی او دای ولر علی ګل دی دا قانون چې د مال محفوظ کیږي، په دې طریقه به محفوظ کیږي چې سړی نه لاس پرې کا او د یو سړی نه لاس پرې کا، بس دا پورا ده. پاغه خاندان کې خبره سره سوغلا نه کوي، پاغه چې چا دا سړی لیدلې دا بغلا نه کوي. زما عزت مند نو دی حدود ضرورت ده چې حدود کله ناپس شي کنه، بیا زما عزت مند امن به امن. د دې وجنه چې کله حدود ناپیزيږي د دې غیر مسلمو ډېر لوی تکلیف دوی ته محسوسيږي. دې ته وحشي قوانین وای، دا وای وحشي قوانین دي، دا انساني قوانین نه دي. دا ولې دسه وای؟ دا د دې وجنه دسه وای چې د دې سره امن راځي. امن د مسلمان په ملک دی امن نه، د مسلمان په ملک دی امن نه. د دې وجنه زما عزت مندو یو حد چې د ناپس کو، یو سړی دی په دې طریقه باندې قتل کو، نو ټول دنیا را تر پاسيږي، ټول دنیا را پاسيږي. تر چانه د لاس پرې ک ټول غیر مسلم را پاسيږي، ټول دنیا باندې بارود وروا، جمعهتون وسېزا، سکولونه وسېزا، هسپتالونو باندې ډرون اٹیکونه وکا، جنازو باندې دماکې او بمباریانې وکا. اس قسم سوک اپیل سنوي، خو چې د یو غل نه د لاس پرې ک، یو اسلامی قانون دی ناپیس کو، ټول غیر مسلم راوچتيږي، ټول دنیا کې غوغا جوړيږي، ټول دنیا کې غوغا جوړيږي. دا غیر انساني سزاګانې دی. وای ته چې یو مسلمان اوچت کې او هغه بدنامي زمانہ د کیوبا یو جیل تیر شوی دی ګوانتانامو په نوم باندې، پاغي کې چې کومه سزاګانې خلکو ورکړې شوې دي زما عزت مندو، هغه د انساني حقوقو خلاف ورزي نه د استهزاء شوی دا. دا قوانینو په سړی باندې سپی ور پرې دا، سړی په مختلفو طریقو باندې ټارچر کوا، بی عزتیانه کوا د زنانو، هغه خیر دی. جمعهتون کې په بارودو باندې ټول سره د منځ گزارو وال وتل خیر دی، پروا نشتا. سکولونو باندې دماکې او بمباریانې وشو خیر دی، دې کې څه حرج نشته، ځکه دا د مسلمانۍ نه توی کیږي. خو کله یو انګریز سپی نه توی شو، نو بیا زما عزت مندو په ټوله دنیا کې یو شور جوړي، یو غوغا جوړي. ځکه چې د مسلمانانو خبره چې کله رااله، بیا زما عزت مندو نه د وینې څه حیثیت شته، نه انساني حقوق شته دي، نه بین الاقوامي قوانین شته دي، نه عدالتونه شته دي، نه بین الاقوامي چې کومي تفتیشي ادارې دي، انټيليجنس ادارې دي، نه هغه شته دي. هیڅوک تاسو ولا به نشته دي. نو قتل النفس زما عزت مندو مسلمان وجل، انسان وجل، د قتل په بدل کې وسړی قتل کیږي چې څوک را لګیدلې دي او دنه بی ګناه یو بل سړی وجلې دا به قتل کیږي. د شریعت ویلي دي